السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ درې ورځنۍ تمریناتي لوبه کې منیر کاکړ سم ریکارډ جوړ کړي. منیر کاکړ تر ډیرو لوبغاړو ښه لوبه وکړه، لکه جاوید احمدي، ناصر جمال، داسې نور لوبغاړي چې تر هغو ټولو ښه وځلېدي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که څه هم په لومړیو کې افغان لوبغاړو ښه لوبه نه وکړل، لکه جاوید احمدي په 14 اوټ، ابراهیم ځدران په 0 اوټ، ناصر جمال په 21 اوټ، رحمتشاه او حشمت شهیدي په 4 اوټ، افسر زازی په 29 اوټ، اصغر افغان او منیر کاکړ یوازې ښه لوبه کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ درې ورځنۍ تمریناتي لوبه مساوي اعلان شوه. زیمبابوې 515 منډې جوړې کړې وې، افغانستان هم تر شاوخوا 290 منډې پورې ورسولې، خو ورځې ختمې شولې. اصغر افغان 50 سیزه وکړه، خو ښه خبره دا وه چې منیر کاکړ 125 منډې وکړې او تر پایه اوټ نه شو. سلیزه هم داسې نه ده وهلې چې په 120 او یا 130 توپونه یې وهلي وي، بلکې په 380 توپونه یې وهلې ده، یعنې پوره 80 اورونه یې لوبولي دي. ټوله ورځ درېدلی دی او 9 اوټ پاته شوی دی. هغوی چې 4 ورځې او 6 ورځې یې خوښېږي، منیر کاکړ یوازې 10 4 ورځې او 3 6 ورځې وهلي دي. په یوه 2 3 لوبو او انینګزونو کې ښه او بد لوبغاړی نه معلومیږي، خو منیر کاکړ په داخلي لوبو کې هم په دوامداره شکل سره ښه کارکردګي کوي او ځلیږي، او بیا چې د یو پول ممبر په خلاف اول ځل مخامخ کېدو سره دومره له حوصلې ډک او مهم انینګز کوي، د ستایلو دی. ځوانانو ته چانس ورکړئ، ځوانان مو نه مایوسه کوي. د زیمبابوې سره سکواډ ماشاءالله له ځوانانو ښه مالامال دی. د ځوانانو په لوبولو سره به په اولو لوبو کې لږ او ډېرې ستونزې وي، خو د کرکټ آینده به مو تر دې لا روښانه او مطمئنه وي انشاءالله. دا و د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې ورځنۍ تمریناتي لوبې په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.